د راشد خان د ژوند او کرکټ په اړه په زړه پورې تاریخچه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځوان تاند او پیاوړی لوبغاړی راشد خان د 1998 زیږدیز کال د سپټمبر په 22مه نیټه د افغانستان په ننګرهار همیشه بهار ولایت کې دنیا ته سترګې غړولې دي. راشد خان د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې هغه پیاوړی لوبغاړی دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته ډیر ویاړونه وربخښلي دي. راشد خان د نړۍ د کرکټ د ستورو په هغه کتاب کې لومړی ځای لري چې څه وخت مخکې د امریکا د متحده ایالاتو کې د کرکټ د غوره لوبغاړو لپاره چاپ شوی و. راشد خان د کرکټ د نړۍ هغه ستوری دی چې په ټوله نړۍ کې په میلیونونو مینوال لري. راشد خان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ترڅنګ په نړیوالو کرکټ لیګونو کې هم د پام وړ لوبغاړی دی. راشد خان د هندوستان سوداګریز لیګ کې د سنرایزر حیدرآباد په ګټه لوبیږي او په ډیر ویاړونه یې د سنرایزر لوبډلې ته وربخښلي دي. راشد خان د استرالیا سوداګریز لیګ یا بیګ باش کې د اډولید سټرایکرز لوبډلې په ګټه لوبیږي چې استرالیا کې ډیر مینوال لري او په استرالیا کې د یوه ښځینه مینوالې له طرفه ورته د $84,000 په ارزښت موټر هم ډالۍ شوی دی. راشد خان په ښي لاس لیک بریک توپ اچونه کوي او د ګوګلي توپ اچونې په ستوري هم مشهور دی. همداراز په ښي لاس توپ وهنه هم کوي چې د توپ اچونې ترڅنګ توپ وهنه هم ډیره غوره ده. راشد خان په 2015 کال کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې ځای وموند او خپله وړتیا یې ښکاره کړه چې د نړیوالو پام یې ځان ته جلب کړو. راشد خان 4 ټیسټ 22 یو ورځنۍ او 48 شل اوریزې لوبې لوبولې دي. راشد خان د کرکټ د نړۍ یوازینی لوبغاړی دی چې په کمو لوبو کې یې ډیری ویکټې اخیستې دي. په ټیسټ لوبو کې یې 23 ویکټې لري او غوره توپ اچونه یې د 49 منډو په ورکولو 6 ده. په یوه ورځنیو لوبو کې یې 115 ویکټې لري او غوره توپ اچونه یې د 18 منډو په ورکولو 7 ویکټې اخیستنه ده. همداراز په شل اوریزو لوبو کې 9 ویکټې لري او غوره توپ اچونه یې 15 ویکټې او 3 منډې ورکول دي. او د نورو ښایسته په زړه پورو معلوماتو لپاره جنت میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.